तख्ती नंबर 1 हुरूफ मुफ्रदात, मुफ्रदात की पहचान। अलग अलग लिखे हुए हर्फों को हुरूफ मुफ्रदात कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نو دغه پیغمبري کې چې کوم تختې دي دغه پوردو دي موږ تاسو به ان شاء الله تختې پښتو کې وایو. تختې نمبر اول حروف مفردات. مفردات ستوي یو یو ټکی ته. په پښتو کې هم ډېر قسمونه دي کنه. څوک ورته ټکی وایي، څوک ورته توري وایي، څوک ورته څه وایي. یا جلا جلا ټکی یا جلا جلا توري. حروف د ټکی ته وایي الف نه تر یا پورې ټول د حروف وایي. مفردات جلا جلا ته وایي یعنی یو یو ته وایي. الف با تا ثا جیم. بس دغه 15 حروف صحیح دي. کم کم وایو او دغه رقم تاسو خپل زده کوئ بیا شاګردانو ته رسوئ. نو په دغه اندازو باندې تاسو شاګردانو ته ورسوئ ان شاء الله بیا به په تجوید سره قرآن ویل ډېر ورته آسان شي او چې ټوله قاعده ووایي ان شاء الله ډېره ګټه به وشي. نو پابندي هم کوئ، پابندي سره سبق وایئ، د سبق درنه پاتې نه شي. په شوق سره هم وایئ، شاګردانو ته هم رسوئ چې په کوم انداز یې دغه قلمداري ده که نه په دغه انداز ګوته ورسره پورته کوئ. چې کوم یو الف کشیږي هغه یو ګوته پورته کوئ، چې کوم 15 کشیږي هغه 15 ګوتې پورته کوئ، چې کوم نه کشیږي بالکل نه کشیږي هغه 2 حروف دي الف حمزه دغه نه کشیږي دغه ګوتې مه پورته کوئ. نو په دغه انداز یې شاګردانو ته ورسوئ ان شاء الله بیا به ورته تجوید حروف ټول قرآن ډېر ورته آسان شي په ویلو سره. ډېر ضروري ځکه ده چې دا خو ټول د عربۍ حروف بنیاد دی چې دا د صحیح کړو نو مخکې د کتابو هم عبارت درته آسان شي. د قرآن د ویلو صحیح تجوید سره ویل درته آسان شي او دغه رقم د لمانځه ویل هم درته آسان شي. ټول به انشاءالله حروف سم شي. الله مو قدر وکړه، الله مو عزت وکړه، په الله مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.